سلامونه مینه عزیزانو، څنګه چې خدای پاک موږ او تاسو ته مور او پلار خویندرونه بال بچ را کړی دی، خپلوان را کړي او د دوی حفاظت د دوی خدمت به موږ او تاسو باندې داسې فرض کړی دی لکه مونځ. دا زه د اسلام په چوکاټ کې تاسو ته خبرې کوم، د اسلام د چوکاټ نه بار نه. نو دغسې خدای پاک موږ او تاسو ته قام اولس خاوره وطن را کړی دی، د دې حفاظت او د دې خدمت یې داسې را باندې فرض کړی دی، د دې ساتنه لکه څنګه چې مونځ دی، روژه ده، زکات دی او حج دی. دغسې دا د خدای هم امر دی. اوس که موږ او تاسې د مور او پلار د خویندرونو د خپل بال بچ په حفاظت کې کوتاهیانې کوو او نه یې کوو او په منځونو باندې سر یو، نو خدای پاک موږ او تاسې ته هغه را بخښینه چې زه تا خو 5 وخته منځونه کړي او تا ورسره ذکر عبادت کړی، تا تلاوتونه کړي، نو ته معاف یې. عزیزانو هیڅ کله نه، دا مونځ او داس موږ او تاسې دې لپاره کوو چې موږ او تاسې د دې نه غافله نه شو چې خدای پاک موږ او تاسو ته ژوند را کړی، موږ او تاسو ته کور را کړی، موږ او تاسو ته کورنۍ را کړې، مور او پلار خویندرونه بال بچ را کړی دی. نو دې دپاره را کړی دی چې د خدای پاک شکر ادا کوو. شکر ادا کول یې 5 وخته مونځ دی، ذکر عبادت دی، د قرآن تلاوت دی او د خدای پاک د چوکاټ د خدای پاک د امر د چوکاټ نه به موږ او تاسې یو قدم د باندې نه وځو. موږ او تاسې به هغه څه کوو څه چې خدای پاک موږ او تاسو ته امر کړی دی، چې په هغې کې دا ټول زموږ او ستاسې په ژوند کې چې څه دي دا ټول په هماغه کې شامل دي، د هغې نه د باندې نه دي. نو عزیزانو، که موږ او تاسو دا فکر وکړو چې موږ خو 5 وخته مونځ کوو، نفلونه هم ورسره کوو، ذکرونه او د قرآن تلاوت هم کوو، د وطن سره څه کار دی، د مور او پلار سره څه کار دی، د خویندرونو سره څه کار دی، زما وطن که چاره نه ویوړ زما په څه که څوک سپکاوی کوي، زه خو د جنت طوطي یم ځکه چې 5 وخته مونځونه کوم او د جنت لوړې درجې دي. نو عزیزانو، د جنت لوړې درجې په دې باندې نه دي، په 5 وخته مونځ باندې. که ته د مور او پلار نه غافله، ته د بال بچ نه غافله، ته د قام او د خپل ولس او د خپل وطن او د خپل خاورې نه غافله، نو دا 5 وخته مونځ او دا نفلونه به د په کار باندې را نشي. دا نفلونه او دا 5 وخته مونځونه، دا روژه، دا زکات، دا ټول شی نه دې دپاره دي چې ته د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپلو خپلوانو، د خپل بال بچ، د خپلې مېرمنې او څوک چې د تا پورې تړلي دي د ټولو حفاظت او د دوی خدمت وکړي. او که ته د دې نه غافله شي نو ستا هېڅ شی نه قبلېږي. متوجه اوسئ، دا مرحلې دي د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد مصطفی پورې او تر اوسه پورې چې موږ او تاسې ژوند کوو دا تېرېږي. چې کله د مسلمانانو روح یو طرف واوړي، کله بل طرف واوړي، نو بیا دا فکر کوي چې والا چې راشه د 5 وخته منځونه او ذکر عبادت دی او بس ته لاړې د جنت شین طوطي شوې او د جنت په لوړو درجو کې به ته ناست دی. عزیزانو، دا یو غفلت دی، دا یو ناپوهي ده، دا یو داسې مرحلې دي چې په موږ او تاسو باندې ځي او راځي. نو د دې نه ځانونه وساتئ، خپل 5 وخته مونځ، ذکر عبادت، نوافل او ورسره د مور او پلار نه ونیسه، همدغسې ورپسې ځه. د دې ټولو خدمت د مور او پلار، د خویندرونو، د بال بچ، د ولس، د قام، د خپلې خاورې، د خپل وطن داسې فرض دی لکه 5 وخته مونځ، روژه، زکات، حج چې په تا باندې فرض دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.